کومه داسې خبره ده چې تاسو ته پې ابو کارېږي؟ بس موږ دا پبجي ګیم کوو نو زما والد صاحب وایي دا مه کوه. نو دا راته ووایه شاعرانو کې د کوم داسې شاعر د پښتو ادب خوښ دی چې ته وایې چې زه د هغه شاعري وکړم د ابو نه علاوه؟ جی منیر بنیاري صاحب مې خوښ شي خو داسې مې نور ډېر شاعران هم خوښ شي نیازک صاحب دانش صاحب داسې ډېر شاعران دي هغو مې خوښ شي کوم چې انقلابي شعرونه جوړوي هغه شاعران مې خوښ شي او چې انقلابي شعر یې که د هغه د هر چا یي. جی نو دوستانو اوس راځو ارمان سراج صاحب طرف ته د دې نه به د دې ژوند حوالې سره تپوسونه کوو. نو راځئ چې ورشو ارمان سراج صاحب طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته څنګه یې؟ سر کې طبیعت دې ښه دی؟ بلکل ټیک دی. تا څنګه یې؟ ښه یې؟ خیر دی شکر دی. سویم کلاس کې سبق وې او پښتو ادب ته څنګه راغلی؟ جی په څلورم جماعت کې سبق ویم او شاعري طرف ته خو زموږ والد صاحب چې کوم دی نو هغه شاعر دی. زموږ په کور کې ټول د شاعري د ماحول جوړ دی. زما والد صاحب شاعر دی نو هغو ما سره ډېر هیلپ کوي. زما باندې د هغو ډېر فوکس دی او ادبي کورنۍ ده نو ماحول سره خلک بدلیږي. دا اوس ډېره غټه خبره وکړه چې ماحول سره خلک بدلیږي. نو ښه ماحولو کې ناسته چې کوم ده دا انسان بدلی. نو دا راته ووایه چې کومه داسې خبره ده چې تاسو ته پې ابو کارېږي؟ بس موږ دا پبجي ګیم کوو نو زما والد صاحب وایي دا مه کوه. او رنګونو کې د کوم رنګ خوښي؟ زما خو یلو خوښي. یلو زیړ ښه. او خوراکونو کې کوم څیز خوښي؟ بس وریجې مې خوښي. وریجې ها د پښتنو څیز وریجې. او دې نه علاوه چې کوم دی نو په لوبو کې د کومې لوبې خوښي؟ کرکټ. نور ملګرو سره زیات وخت تېرې کو کور کې زیات وخت تېرې او سکول له ډېر ټایم وباسي او که نه؟ بس اوس اګزام ورځې دي د خپل والد سره بره ناست یم ټکي دي زده کوم او بس والد صاحب چې موږ ته څه وایي هغه منم او موږ ته ټفي زده کوي بس. او دا دیني سبق وایې او کوم ځای ته پکې رسېدلې؟ جی اما سپاره. اما سپاره وایې ناظره باندې؟ ناظره باندې جی. دا ډېره غټه خبره ده چې بیا بلکې سراج الدین سراج صاحب د پاره هم او زموږ د پاره هم چې دی خپل زوی چې کوم دی نو د دنیاوي تعلیم سره په دینی تعلیم کې هم پوره ساتي. دا ډېره ښه خبره ده. نو دا راته ووایه شاعرانو کې د کوم داسې شاعر د پښتو ادب خوښ دی چې ته وایې چې زه د هغه شاعري وکړم د ابو نه علاوه؟ جی منیر بنیاري صاحب مې خوښ شي خو داسې مې نور ډېر شاعران هم خوښ شي نیازک صاحب دانش صاحب داسې ډېر شاعران دي هغو مې خوښ شي کوم چې انقلابي شعرونه جوړوي هغه شاعران مې خوښ شي او چې انقلابي شعر یې که د هغه د هر چا یي نو زه یې څه وتم. خو دا راته ووایه چې تا د طرز یا د انداز د ویلو دا دې د چا نه زده کړی دی؟ جی دا خو مې خپل دی. خپل دی بلکل خپل دی؟ بلکل. څه ملاوټ پکې نشته؟ نه بلکل. لږ غونته هم نه؟ پوچانه غونته به وي؟ نه. ښه نو تاسو واورېده چې ده وویل چې دا مې خپل انداز دی او ډېر ښکلی انداز دی او څونه چې د پښتو ادب سره مینه لرونکي دي یا د پښتو ویونکي یا کتونکي دي نو هغوی واقعي چې د دې د انداز بیا ډېر زیات خوښ وي. نو تاسو دا اورېده دا ارمان سراج چې د دې ژوند په حوالې سره لږې خبرې امید لرم چې دا به ستاسو ډېره زیاتې خوښې شوي. د دې وخت سره ما له اجازت راکړې د الله په امان.